سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. یونما وایي د کندز په دشتچي ولسوالۍ کې پر یوې مدرسې د افغان ځواکونو د بمباریو له امله د 81 ماشومانو په ګډون 107 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه بنسټ د بندونو له مخې په دې برید کې چې 34 ورځې مخکې ترسره شوی 34 ولسي وګړي وژل شوي او 1 نورې ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ملي دفاع وزارت ویلي و چې دغه برید یې پر طالب مشرانو کړی او د یادې ډلې 18 مهم غړي وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي. ولسمشر غني تیر مازدیګر په کابل، کندهار او خوست ولایتونو کې په وروستیو ترهګریزو پیښو کې د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره په ارګ کې وکتل او ورسره یې خواخوږي وکړه. د یادو کورنیو غړو له ولسمشره وغوښتل څو د وروستیو پیښو له ارزولو وروسته عاملین د مجازات او همداراز حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته پام وکړي. ولسمشر په دې کتنه کې د وروستیو پیښو پر جدي ارزونې له ټینګار سربیره وویل دا د حکومت مسؤلیت دی چې د قربانیانو له کورنیو ملاتړ وکړي. یوازې په تېره اونۍ کې په کابل کې او کندهار او خوست ولایتونو کې 11 خبریالان وژل شوي او نږدې 10 نورې ټپیان دي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونو د امنیت خوندیتوب لپاره د افغان ځواکونو هڅې کافي نه دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي امنیتي مسؤلین باید د خپلو ژمنو پر بنسټ د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونو امنیت په سم ډول خوندي کړي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان د افغان وګړو د امنیت خوندیتوب په برخه کې له خپلو هڅو خبر ورکوي او د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونو د امنیت خوندیتوب د کورنیو چارو وزارت کاري لومړیتوب بولي. د امریکې له لوري مرسته شویو بلاک هاک چورلکو د افغان ځواکونو د جګړې په لیکو کې د پام وړ رول لوبولی دی. د هېواد د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره امریکې تر دې مهاله 14 بلاک هاک چورلکې افغان هوایي پوځ ته سپارلي چې تر ډیره یې د وسلوالو د بریدونو په شنډولو کې مهم رول لوبولی دی. د دوشنبې په ورځ افغان هوایي ځواک ته د ورکړل شویو بلاک هاک چورلکو د پیلوټانو د روزنې یو بل بهیر پای ته ورسید. 1500 دغو پیلوټانو او د بلاک هاک چورلکو 1400 دفاعي غړیو ته 3.5 میاشتې روزنه ورکړل شوې ده. د پیلوټانو د فراغت په مراسمو کې د هوایي ځواکونو لوی قمندان وایي د بلاک هاک الوتکو په ورکړې سره د افغان هوایي ځواکونو لیکې پیاوړي شوي. نوموړی زیاتوي چې له افغانستان سره د امریکې متحدو ایالتونو د نورو بلاک هاک چورلکو په مرستې او د پیلوټانو د روزنې په بهیر سره به د جګړې په کرښو کې نور هم مثبت بدلون رامنځته شي. امروز با شما شاهدش بودیم که هم تکنیک بر ما رسید طیارات بلاک هاک و مطابق با پلان انکشافی ما انشالله که مرحله‌وار طیارات بلاک هاک با میدان هوایی قندار و میدان‌های دیگه‌ای که ما در پلان انکشافی داریم انشالله کنیم مواصلت بکنه. په دغو مراسمو کې د افغان هوایي ځواکونو امریکایي سلاکار وایي چې د افغان پیلوټانو روزنه او مسلکیتوب به له ځمکنیو ځواکونو سره په عملیاتو کې زیاته مرسته وکړي. له نن څخه وروسته افغان هوایي ځواکونه نوي چورلکې او یو نوی مسلکي روزل شوی ټیم لري چې د افغان ځمکنیو ځواکونو سره به د جګړې په ډګر کې مرسته او د هغوی ملاتړ کوي. روزل شوي پیلوټان وایي چې د جګړې له ټولو تکتیکونو سره بلد دي او د ورځې ترڅنګ شپني عملیات هم ترسره کولی شي. طیاره بلاک هاک میگه یک نوع طیاره است که به نام بلاک هاک است. این را ما بسیار با پروازهای شب و روز که به سر ما اجرا کرده فضل خدا موفقانه ما پروازهای خود سپری کردیم. څنګه چې تاسو معلومه ورځ تر بلې زموږ هوایي ځواکونه قوي کیږي. امریکایي چارواکو ویلي چې تر 2024 زیږدیز کال پورې به افغان پوځ ته به 159 بلاک هاک چورلکې چې په عصري ټکنالوژۍ سمبال دي وسپاري. له دغو چورلکو تر اوسه 14 افغان پوځ ته سپارل شوي چې د لیږد او د هوایي عملیاتو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. او ولسمشر غني د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو او اساسو سره په کتنه کې پر وخت د ټاکنو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. ښاغلي غني په دې کتنه کې چې تېر مازدیګر په ګلخانې ماڼۍ کې ترسره شوه زیاته کړه چې رڼې، سراسري او عادلانه ټاکنې د هېوادوالو غوښتنه ده او حکومت د سیاسي ګوندونو په ګډه همکارۍ د رڼو او سراسري ټاکنو ترسره کېدو ته ژمن دی. ولسمشر پر خپل وخت د ټاکنو پر ترسره کېدو د ټینګار ترڅنګ د سیاسي ګوندونو له مشرانو یې وغوښتل چې د ټاکنو د همغږۍ غونډې ته خپل فعال استازي له عملي طرحو سره وروپېژني. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.